زم اخر مونږ ته تکلیف سره چې بيجي پارسه پوي کړی دي چې کله موږ ټي وی لانچ کیو نو نه برازي چې په کچن کې نو بلرازي اے صدا کلی والی جی نه پيو کاش کې دوه تورې نشرت له چې اغيبو دلته وي نو بيجي په مونږ باندې مهرباني بوک کم شي اوس خو مونږ ته د بچو بشان ګوري بیا به مونږ ته د کرایدارانو په نظر ګوري خبره کې خو د لک ډېر وزن ښکاري جی نه خو اوس به یو گیم پلان کول غواړي د څه گیم پلان د دې کسانو د دې زیناز قلولو پلان هغه څنګه دا په ما پرېږده اوس ورته ګوره چې اوس بس څه کېږي سور مرچکی یم او به سوځم خیال کوه نو چېرته موږ یې ایره نه شو بیبي جي ته چېرته پته ونه لګي اوس به خوند وکړي کور خو میلاو شو اوس به بزنس هم سٹارټ شي شریف خان خو شریف خان دی که نه سوکې او دلته څه کوې نوم مې شریف خان دی او شرافت مې لیوانی کړی ټول جهان دی اوس ستا نمبر دی سور مرچکی یم او به دې سوځم کله به یي څه هېڅ نه جي مونږ ستاسو ګاونډیان یو جي مونږ ته پته لګېدل چې تاسو کمره په کرایه اخیستې دلته نو مونږ هم دلته یوه کمره اخیستې ده جي مړه ته ما پرېږده که نه چې ډوډۍ پخې کړمه کنې د لوږې به غورې مړه چو سواتیا ډوډۍ به وروسته پخېږي څه وکړم لومبۍ به زما ډایلاګ مړه یو خو ستا د ډایلاګونه زه تنګ راغلی په ایمان زه خو ژاړم هغې ورځې ته چې په کمره زه تاسو سره راغلی بس بیا ژاړې که خاندې خو لومبۍ به زما ډایلاګ ووایه زه وایم ویم سواتیا هغه ده زموږ کمره تاسو به دا هم اورېدلي چې کله موږ دلته وو نو تاسو به دلته هم نه راځئ چې کله موږ کچن کې وو نو تاسو به هلته هم نه راځئ چې کله موږ ټي وي لانچ کې وو نو تاسو به هلته هم نه ځئ او جي بالکل نو بیا دلته څه کوې ځه دلته نه ځه اوکې زه سټډي کوم شابه ځه څه ایزي دا ستاسو ځای دی جي بخښنه غواړم اوکې اوس یې خوند وکړو سور مرچکی یم او به سوځم ولې جو یارو ته خو بازار ته نه وې تللی نو د بازار نه دومره زر رالی بار کرفیو لګېدلی دی کرفیو دا خو به په سوات کې وه دلته په ښار کې هم کرفیو وي بار هغه جینۍ نه مړه جینۍ کومه جینۍ یار هغه ترور نه ویل چې دلته مونږ یوه کمره هغه جینکو له ورکړې ده نو هغه کمره زموږ د کمرې بالکل مخامخ ده او زه چې بار ووتم هغه جینۍ ناسته وه ما ته وایي چېرته دا زموږ ټایم دی واپس څه چې دا د هغوی ټایم دی نو بیا زموږ ټایم به کله راځي چې کله هغې زموږ په شانتې لکه د چرګې د خپلې ټوکرۍ د لاندې شي څه لکه خپلې کمرې ته لاړې شي واه ډېرې ښکلې خبرې کې تا ته زه ویم چې دا د کلي خبرې هېرې کا سمې خبرې کوه سمې خبرې پرېږده راله مری که نه په نمزولي له ورشه چې پوختی د لشمار کې یوې جینۍ نه خو دې ورخطا دی ما لته کړی عبدالجمیل کاکا بلکل ښه ویلي دي چې اوبه ګورې په کمزورې ځای ماتېږي پرې مې ده که نه چای به نه څښې بالکل ورشه بچه ورشه لا چای تیار کړه داسې لډو مې ته جوړ کړو داسې لډو وای چې سم خوند یې وکړو نو دا به تر کومې پورې موږ داسې کوو چې تر څو پورې موږ دوی د دې کونس غلولي نه وي نو اوس دومره وړه خبرو باندې دا کول موږ ته نه پرېږدي ښه جناب ای زما ساده ګلې پښتنې ملګري چې دوی سپېږملې راولم که نه نو پله به تېخلې له راشي هسې شیرینې بای د وی
په دې سړي کې مې دماغ کار کوي او کنه روانو د پاره تکړه ستا دعا پکا ده ستا دعا تش په دواګانو کار نه کیږي نه شیرینه خواري به هم کول غواړي چې ښه پوزیشن واخلو مور پلان په دې تمه دي چې ښه لمبه دې واخلو هغې په ځان سختي تېروي ښه په موږ سبقونه وایي اوکې نو لیکچر یونیورسټي کې ته هم تنګه یم کني سور مرچکه یم او به دې سوځم